نامه یو کلی د مغلیزو سیمه د اوله پلا مغلیزي دي بیا ماشاءالله سفر مو پیل کړي صحیح ده نو دا دی بیا د خیره سره ښایسته سړک ماشاءالله زموږ ښایسته سفر شاجوی ولسوالۍ نورک سیمې ته رارسېدلي یو پهلوانو یو دوه دانې سوپر راکړه په لاس درکړمه کابل ته م په څونه وخت کې رسیه واوره کوم په شاجوی کې نه که در پیدا دلته م پر دا موټر به سهار مو ناشته دی خاص نه وه کړې نو دا مې اوس مرکوز په شان راواخیستل ماشاءالله د نورک م غټ بازار دی دا د میده میده واوره ورېږي واوره ختمه سوې ده خو خیره او دا نو په شاجوی ولسوالۍ کې د ارغنداب کوڅه ده د بارانونو بس ټیټ سیزن دی او اوس به زنګ ورته ووده انصاف د غاښو لږ لږ مځکه سپینه کړې ده او باران ختم سو واوره ووري تاسو به وینئ په کامره هغه شروع دي په شاجوی کې ابا مې د شاجوی ولسوالۍ بازار ته داخل سو السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي او دا زموږ د زابل ولایت باراني سریز به مو خوښ شوی نو دا د وادي سره سم راوتلي یو د زابل ولایت د ښار څخه روان د شاجوی ولسوالۍ ته نو ستاسو سره مو واده کړی و چې ځو شاجوی ولسوالۍ ته تکل مو کړی دی اراده مو کړې ده نو چې ولاړ سو د خیره شاجوی ولسوالۍ ته دا که چیرې لاره سمه وه یا اوبه نه وې راغلې ځکه ټوله شپه باران وورېدی نو ځو شاجوی ولسوالۍ کې به انشاءالله واوره هم در باندې ووینو شاجوی ولسوالۍ به هم در باندې ووینو نو یو ولاګ درته جوړوو نو دا سړک چې وینئ دا نوی جوړ شوی سړک دی د زابل ولایت څخه یو څه راوتلي یو دا تقریبا د کوم ځای سیمه ده نجیبه دا ترنک سیمه ده د ترنک سیمه ده او شاوخوا د انګورو باغونه دي دا د انګورو باغونه به وینئ نو دا د غزني و دې خوا ته د انګورو باغونه پټوي تاکان دې خوا ته یې نه پټوي نو تاسو راځئ ولاګ تعقیب کړئ د سفر ملګري هم در معرفي کوم او ځو شاجوی ولسوالۍ ته د خیر دا دی ماشاءالله سفر مو پیل کړئ نوی ښایسته جوړ شوی سړک دی نو بس خدای پاک دې وکړي چې تر شاجوی ولسوالۍ پورې دغسې سړک یې او اوبه نه یې راغلې نو موږ چې زنګ ولی دی معلومات مو کړی دی په شاجوی ولسوالۍ کې واوره ووري نو دا به لا خوند وکړي خانزاده ویلکم څنګه یې شپه په خیر شوه وګوره دا د بیا میلې ته برابر کړې بسم الله توکلت علی الله دې وویل نجیب جانه احتیاط که اوس وکس ځو نو د شاجوی ولسوالۍ میلې ولاګونه را سره تعقیب کړئ او خوند ځینې واخلئ دا د خانزاره دا ځایونه نو ته راته معرفي کوه دا زموږ د کلي پر مخامخ د مغلیزو په نامه یو کلی ده د مغلیزو سیمه د اوله پلا مغلیزي دي بیا سپین غبرګه ده وه که اوله پلا بیا مغلیزي دی موږ چې اوله پلا هلته ویډیو شروع کول هغه کم ځای و هغه نو تر زاپرخیلو د زاپرخیلو موږ سپینه غبرګه وه موږ سپینه غبرګه وویل یا هغه زاپرخیلو ښه هغه زاپرخیلو نو دا چې دی دا ځای چې دی دا کانکریټ دی ولاکه اوبه موبایل کښې وړې دي څونه ډېر خاوره خانزاده اچوی دا په روژ کال یوړی و دا ځای کې خانزاد وایي ډېرې سختې اوبه راځي داسې اوبه وایي راځي نو نن نه دي راغلي دا یو ځای خو م د خیره سره ښه په خیر تېر کړئ بل ځای شته خانزاد یو ځای مو نشته چې مقصد ډېرې اوبه وي ښه بس دا دی د خیره سره وینې مځکې یو شانې اړولې دي پسرلي کې خو به نو بیا د خیره چې انګور برابر شي د خانزاد دوی کلي ته به راځو نو سږ کال به انشاءالله کېدای شي موږ ته ښه ډېر د چرګ غوښې هم ولرو سره چرګان به مو خپلې کړایي خو مو زده کړه پرې کې کړایي مو زده کړه ته ما چې خانزاده چرګان برابر که ښه نور کړایي پر موږ ده چرګان یې پر تا نور شان یې پر موږ خانزاد صحیح ده نو دا دی بیا د خیره سره نوي جوړ سوي سړک ته راواوښتو خانزاد ته مې ترې
لیوني ورله غاړې که دا ده یا سوام نو نور زه فارغه یم د خیر بالا شاټو بلاک ته زه تیاره ماده یم چې موټر مې د غاړې اوښتی بیا نو زه انشاءالله تې ته ښه شاټونه نیسم بس نو زموږ سره مې خانزاد ته وویل زموږ سره د یو شي کمی دی هغه هم د چایو چې چای را سره وای بیا بیا ډېر خوند کړی وای لکه هغه تېره ورځ چې موږ د کندهار ښار څخه را روان خو خیر مخته به یو ځای د څښلو لپاره یو شی راواخلو سهار مو ناشتې کړې دي و ما هم بس ښه شو دغسې یو ګیلاس خوږې و یو ګیلاس خوږې شنې چا مې وخوړې دماغ دې غوړ دی و دا دی نجیب هم په ټه تړلی د نوشي جان برابر سو دا د خانزاد هم تړلی د صرف یو زه پاته یم بس دا شارټ کاټ چې بالا انشاءالله زه هم په ټه تړم ښایسته سړک ماشاءالله زموږ ښایسته سفر نو بس تاسو دعاوې ډېرې ډېرې مهمې دي که څه هم ستاسو دعاوې هر وخت زموږ سره یي نو دعاوې مو مه سپموئ دعاوې کوئ چې بس ښه په خیر ولاړ شو شاجي ولسوالۍ ته موږ هم واوره ووینو او په تاسو هم واوره ووینو او اراده مې هم داسې چینو ته هم ولاړ شو د چا نوم به پر واوره ور ولیکم چې وار ورځې زه ور ورسېږم د خیر ښه په خیر دونه واوره به نه وي سوې زه واوره نه وه خټه ستا فکر نه کوم چې دونه واوره دي خیر سهاره کم چې یو کونج منځ ته د غونه پیدا کېږي خانزاد او دې خواته نو دا د ترنک رود دی یا د موټر والا خوارکی چې په سوی دی سینه موبه به فکر کوم راغلی وې خانزاد دلته مې یو پسې ورغلی دی دلته مو یو سړک یې پر ولی او یو لږ کښته سو دا نو بالا سیمې نو زما سم مه غواړئ چې مقصد ته ته واسې دا کومه سیمه ده نو که ځینې دوستان پېژني بس خپله یې ګورئ دا خارجوی ته اوس را رسېږو خارجوی ده بالا دا د خارجوی سیمه ده خانزاد بیا نسبتا موږ ته کابل ته ډېر تللی و راغلی دی دا سیمې یې شناخته دي دا دی موږ هم د خیره سره د شاجوی ولسوالۍ نورک سیمې ته را رسېدلي یو دا نورک دی دلته به په دا یو کوچنی بازار دی په دې بازار کې به د خیره یوار یو بریک وو شی مې به راواخلو بیا به وروسته سفر له خیره سره پیل کړو شاجوی کې چې مو معلومات وکړئ وایي واوره بېرته درېدلې ده یو څه خو به نو ونې در پیدا کړم یو ځای یو کونج منج ته و د غونه خو به ونې در پیدا کړم دغه تر شاجوی ولسوالۍ پورې دغه یو د نورک سیمه داسې تقریبا نیم ساعت شاوخوا به وي دا خرابه د نور بیا سړک سم دی تر شاجوی ولسوالۍ پورې خانزاد ته مې ویل دا مخامخ موټر چې روان دی دا ما خانزاد صاحب ته ما دا موټر په لاس درکړمه کابل ته م په څونه وخت کې رسیه وایي په 2.5 ساعته کې دې وویل ښه 2.5 ساعت 2.5 ساعته کې کابل ته رسوي ښه د موټر پر سر باندې پرته ده واوره کوم ډېره نه که پیدا بیا به د یو موټر والا را وګرځوم ورته وبه وایم سیاجي صاحب ته دا موټر ودرو موږ واوره ځینې راشوه کوو څه واوره وخورو په دا موټر پر سر باندې پرته ده دی واوره کوم په شاجوی کې نه که در پیدا دلته م پر دا موټر باندې در پیدا کړې ده که څه هم پاکه به نه د غونه مې اغوستي ارمان در پوره کړه سخته یخه ده خانزاده خوریا کې وغورځوم نجیبه خوریا ښه دا ده مازې مې هغه د دوی بانه ور پوره کړله دا د نورک بازار دی و دا دی دوی هلک وزې راکړه یو هېټ خانزاده صحیح دی یوه هېټ هغه شیدې راکړه دا دی بادام وګورئ رقم بادام پراته دي بل خو نو څه شي بل دی شی نه خورو بس خو نو باران دی پټ کړی دی وایپر بالته د نن لري سوپر ځین راواخ راکه پهلوان یو 2 دانې سوپر راکه دا دی نورک بازار دی نو موږ به خپله سودا مودا وکړو
نجیبه ایسه چې دی د نورک بازار دی هغه مخکې چې ما درته وویل چې موږ یو څه مخکې ودرېدو نو هغه شروع وه دا یې هغه سم عمومي بازار دی نو دلته دا دي وینې د بادامو شیان دلته ډېر دي بس نرم نرم باران هم راباندې اوري او دا نشان مې هم راواخیستله سوپر بسکوټ او هلک وزي ماشاءالله د نورک هم غټ بازار دی ښایسته بازار دی او ډېره برخه وچه میوه ده ډېر د وچې میوې دوکانونه دي هغه مخکې بازاره خو دا بازار و هغه داسې بازارګۍ و دا سم بازار دغه د نورک د سیمې سړک لږ لږ خراب دی نور نو مخته خانزاد وایي تر دې غونډۍ ور تېر سو دا غونډۍ شته خانزاد دې غونډۍ چې ور تېر سو نور سړک سم دی ډېر وختي یې پوخ دی دا خو پروژ کال چې موږ دوی راکړو هغه وارې لا پوخ ډېر سره موږ نور سم نوي جوړ سوي سړک ته نږدې کېږو او دا له کوزۍ ده داسې یخه ده داسې یخه ده یعنې چې هغه په یخچال کې 40 ساعته کښېږدې دا رقم یخه سوې ده ځکه د دې ځای هوا خو ماشاءالله د شاجوی دا بیا بیخي پسې یخېږي او تر هغسې هر څونه مخته ځې د غون هوا یخېږي او چې بېرته هر څونه د کندهار طرف ته راځې د غون هوا ګرمېږي نو بس موږ سفر روان دی سهار مو ناشته دی خاص نه وه کړې نو دا د اوس مرکوزي شیان راواخیستل خانزاد ډرایوینګ کوي زه ولاګونه کوم او نجیب چې دی هغه زموږ د موزیک مسؤل دی سفر هم ماشاءالله ښه په خوند جاري دی او یو بله خبره ده هغه دا چې وایي په شاجوی ولسوالۍ کې واوره نه اوري واوره ختمه سوې ده خو خیره هنداره یې راخرابه کړله مخ هنداره خوبه شوه نو ماشاءالله داسې ښایسته بارانونه دي د خیره سره سږ کال که چیرې موږ د شمال خوا ته مېلې ته تلو ښه تکه شنه فضا به وي خانزاده تک شینال وي د بارانونو بس ټیټ سیزن دی او ښایسته موسم یې دی او ماشاءالله سړک هم داسې خوندور دی او بیا د خانزاد صاحب ډریوري خو نو بیخي واه واه چې دا د ډاکټر صاحب عینکې دي نو ډاکټر صاحب زه خو د کندهاره په دې خاطر راوستم وایي ته راځه بیا به شاجوی ته ځم درسره ولاړ شم په دغه خاطر یې زه د کندهاره راوستم نو نن چې ما خانزاد صاحب دوی کور ته واوستل خانزاد صاحب شاجوی ته ځې که نه ځې ده ویل والله که زه به ولاړ شم که نه شم ولاړ نو بالا خانزاد صاحب ورته ویل ځه تا ته اجازه ده ته کور ته ځه موږ شاجوی ته ولاړو او دغه عینکې دوغونه تورې دي یو څه هوا خفه ده پازر نجیبه ته خو ملامت نه وې خانزاد ته دا وګورئ وارې بیخي بدې تورې دي ما د بېده کوي دي دغه څومره توره شپه ده اوس یې ته یې وارې ایسته که بیا در معلومېږي اختر دی بیخي بدې تورې دي ازغارې وا دغه د غونه نه دي تورې نه چې یا دا د غون نه ده سر یې رادر هغه بیخي ډېرې تورې دي ماشاءالله لږ لږ د واورې تاثیرات ښکاره سو لږ لږ د مځکه سپینه کړې ده واو څنګه خوندور موسم سو ډېره واوره غواړي بیا غزني ته ځو غزني ته به پسې ولاړ سو زما د خوا خو اوکې ده زما د خوا اوکې ده دا دی واوره یو کال مخکې وکې ارمان دا د خوا نه ده وکې ارمان مې لږ لږ پر پوره کېدو دی دا د ګوره واوره مې سږ کال په ژمي به مال زه نه ووینم هغه مې دا دی ولیدله شاجوی بازار ته نور په نږدې کېدو سو او باران ختم سو واوره اوري تاسو مې وینئ په کامره کې دا موټر پر شیشه باندې لګېږي او دې خوا ته لږ لږ واوره پرته هم ده خانزاده که دې سړک ته دی لږ نږدې ولیدل بالا مې دغه که یا درځه خټې دي بوټونه وشان خرابوي د پرون راهیسې مې بوټونه دغه رقم دي زما د لا بیا مې یو څه پاک دي د خانزاد دا بیا خړ دي اوس به خانزاد مشتي ته برپاک کړو کش کې دا بغل ته خو نو دا سړک چې اړولی دی دا زوړ سړک ټوټې پرتې دي نور نو بالا شاجوی ته داخلېږو اوه ښځه دا د شاجوی ته داخلېږو د شاجوی ولسوالۍ
بازار ته داخل سو. دا د شاجوی ولسوالۍ بازار دی. را سره ویې ګورئ د شاجوی مینهوالو شاجوی را سره ووینئ. دا دوکانو مخ ته واوره چې په شاجوی کښې واوره اوسي بیا تر حمله پورې پرته وي. تر څو سینې ګرمې شوې څنګه ښایسته خوند کوي. خانزاده پر کشک داسې نو بس موږ د خیره سره په شاجوی کې په یو ګړی دورې دورې وګرځېږو ستاسو دپاره. او بعد له هغه نو بیا مې انشاءالله بیا یم چینو ته. دا د میده میده واوره ورېږي. دا د پر ماله واوره شنه دي داسې خوند کا. او دا نو په شاجوی ولسوالۍ کې د ارغنداب کوڅه ده. د دې ځای څخه د شاجوی ارغنداب ته لاره تللې ده. شاجوی چینې سیده کېدای شي ځینې دوستان یې ونه پېژني خو ډېر مشهوره ځای دی. حاجي صاحب فکر کوم درېدی خانزاد د موټر والا دا د ارغنداب سړک دی په شاجوی ولسوالۍ کې. کلینیک یې نه پوهېږم چې کوم یو ډاکټر وحید پر ګوره. دا د ارغنداو د کوڅې سیل به هم در باندې وکړم هغه به یا زنګ ورته وبه بالا به یو هغه به ورسره راسره راپورته کړو. صحیح ده. دا زما د یو ملګري کلینیک دی ډاکټر دی. اوس به زنګ ورته ووه دا انصاف د غاښو کلینیک یې دی. غاښ هم درد شاجوی کوم پر غاښ درد ما ته وایاست. دا د وینې داسې دغه راشروع دي په شاجوی کې. ابا مې څنګه کړی دی زه هم سږ کال به ونړېږي. خانزاده اوس شاجوی غوښ ډېر مشهوره دی او ته بسکوټ خورې. یا دا دی بیا ګیم کوي لکه چینو ته بیا مو د چینو بل بلاک درته جوړوم. زموږ یو بلاک تر شاجوی ولسوالۍ پورې د خیره سره. نو د دې بعده بیا انشاءالله بل بلاک درته جوړوم. ځو چینو ته. د شاجوی ولسوالۍ مشهوره د میلې ځای چې دی هغه چینې دي. نو بس خدای پاک دې وکړي چې تاسو دا بلاک خوښ شوی. تر بل بلاک د خدای په امان ښه وخت ښې چارې. بای بای.